السلام علیکم ډیوال لرننګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی د مایکروسافټ ورډ 2021 دا دریم لیکچر د په دې لیکچر کې موږ په هوم ټیب باندې کار کوو په هوم ټیب کې موږ د فانټ کمانډ وایو په تیر شوي لیکچر کې موږ په هوم ټیب کې د کلیپبورډ کمانډ ویلو نو راځئ د مایکروسافټ ورډ دغه پروګرام کولاو کو نن لیکچر کې موږ په هوم ټیب کې د فانټس ګروپ وایو نو په فانټ ګروپ کې چې څومره کمانډ دي دا به نن کور کوو ان شاء الله په تیر شوي لیکچر کې موږ د کلیپ بورډ دغه کمانډ ویلو کټ کاپي فارمیټ پینټر پیسټ وغیره نن به موږ د فانټس کمانډ وایو چې فانټس کې څومره کمانډ دي دا به وایو زه یو پیراګراف لیکم شو دا ما یو پیراګراف ولیکو اوس په دې باندې مختلف کمانډز موږ اپلای کوو او ګورو دا څه کار کوي پهله خو موږ سره دلته کې فانټ دی یعنې دا ټیکس چینج کوو موږ د دې سټایل چینج کوو چې کوم ټایپ کې موږ ټیکس لیکل غواړو په کوم فانټس کې لیکل غواړو یعنې موږ په کلیبري کې لیکل غواړو یا نور داسې مختلف ایریل کې لیکل غواړو دلته نه دا ټیکس فانټ چینج کیږي ٹھیک شو دا مختلف فانټ دي دا موږ ورکولی شو بای ډیفالټ زموږ سره دا کلیبري یا ایریل کې موږ لیکل کوو ٹھیک شو دلته نه ټیکس موږ بولډ کولی شو بولډ مطلب دا موټه شي لږ ګوره دې باندې زه کلیک کړم نو دا زموږ سره لیکل داسې شي ته بولډ ودې دپاره د کیبورډ شارټ کټ کی کنټرول پلس بي ده دلته نه موږ دغه ټیکس اټالیک کولی شو داسې دا لیکل به موږ سره شي اټالیک شي کاږه به شي لږ ګوره ٹھیک شو دلته نه موږ انډرلاین کولی شو یعنې که غواړو دغه ټیکس ته لاندې یو کرښه راکاږو نو دلته نه موږ انډرلاین کولی شو د دې دپاره د کیبورډ شارټ کټ کی کنټرول پلس یو ده یعنې په کوم کمانډ باندې چې موږ کرسر ګرځوو ماوس نو د هغې سره هغه شارټ کټ کی هم راځي ګوره دلته دغه شارټ کټ کی رالو کنټرول پلس بي د اټالیک سره کنټرول پلس آی رالو د انډرلاین سره کنټرول پلس یو رالو شو دې موږ کلیک کړو نو دا ټیکس به انډرلاین شي دا اوس انډرلاین شو شو که غواړو چې دغه واپس لري کړو نو بیا واپس دې کلیک کړو خو د انډرلاین کې نور اپشن موږ سره هم شته که غواړو چې یاره دغه ټیکس ته داسې انډرلاین کړو ډبل لاین ورکړو یا داسې بولډ لاین ورله ورکړو ډاټډ لاین ورله ورکړو دا مختلف لاین دي ګوره دلته نه موږ کولی شو دغه لاین چې دی د کیبورډ شارټ کټ نه موږ هم کولی شو چې یاره موږ یو سنګل لاین راکول غواړو د کیبورډ نه به موږ درې پیرې د ډیش بټن کلیک کړو داسې او بیا به انټر کړو موږ سره به یو لاین راشي غواړو چې یاره ډبل لاین دې راشي نو درې پیرې موږ مساوي د کیبورډ نه ووایو بیا به انټر کړو نو ډبل لاین به راشي چې درې پیرې موږ د هیش بټن پریس کړو داسې او بیا انټر کړو نو موټه لاین راشي بل د ون سره چې دی خوا کم کی ده د نیګیشن دا چې موږ درې پیرې داسې کلیک کړو انټر کړو نو موږ سره داسې لاین جوړیږي دا زموږ سره انډرلاین دی دلته نه مور انډرلاین باندې کلیک کړو نو دلته موږ سره نور اپشن راځي چې یاره کم ټایپ انډرلاین ته کول غواړي دغه دلته نه موږ کولی شو باقي دا اپشن چې کوم دي نو دا په دې کمانډس کې موجود دي په دې کمانډ کې موږ دا اپشن وایو ټوټل اچھا دلته دې سره نږدې خواته بل یو اپشن دی سټرایک تھرو سټرایک تھرو مطلب دا دی که موږ غواړو چې یو لاین باندې یو سټرایک راکاږو یعنې یو کرښه په منځ راکاږو نو دلته نه موږ کولی شو چې سټرایک تھرو اپشن پې اپلای کړو د مثال په توګه باندې دغه یو سنټینس دی دا زه وایم چې دې باندې سټرایک تھرو راشي په دې مین باندې داسې کرښه راکاږه شي غواړم چې په دې باندې ډبل سټرایک تھرو راشي نو هم کولی شم دلته راشم په دې چې ما کلیک کړو بیا راشم دلته مور کې وګورو مور انډرلاین کې نو دلته کې موږ ته یو اپشن راغلی ډبل سټرایک تھرو په دې باندې موږ کلیک کړو نو دلته به بیا ډبل سټرایک تھرو به پرې راشي صحیح ده اچھا بل موږ سره یو اپشن دی سبسکرپټ او بل سوپرسکرپټ سبسکرپټ څه کار کوي دا یو ټیکس لاندې راوړي یا یو نمبر لاندې راوړي لکه د مثال په توګه باندې موږ کله کله کیمسټري یا نور څه کې داسې میث کې څه شی لیکو نو کله کله پکار وي چې یاره موږ یو ټیکس لاندې راوړو د مثال په توګه باندې
د واټر چې کوم فارموله ده H2O موږ لیکو H2O. نو په دې کې دا ټو موږ لاندې لیکو که نه نو دې دپاره سبسکرپټ استعمالیږي. د کیبورډ شارټ کټ کې د دپاره څه ده چې د کنټرول سره به د پلس بټن پریس کړي بیا به دلته ټو ولیکي او H2O داسې به راشي. صحیح ده. یا موږ دلته نه هم کولی شو چې ولیکو H او بیا ولیکو سبسکرپټ باندې کلیک کو بیا ولیکو 2 او بیا سبسکرپټ باندې کلیک کو او ولیکو او H2O موږ سره راشي. دغه شانته موږ سوپرسکرپټ هم کولی شو یعنی یو پاور کې موږ یو انسه لیکل غواړو لکه اکثر موږ داسې میث کې لیکو چې x کې پاور 2 یا x کې پاور 3 وغیره داسې لیکو. نو دې دپاره موږ سوپرسکرپټ استعمالوو. د کیبورډ شارټ کټ کې د ده دپاره څه شی ده نو مثال په توګه زه x پاور 3 لیکم داسې نو دې دپاره به زه داسې کوم چې د کیبورډ نه به زه کنټرول شفټ او پلس ونیسم نو دا به بره لاړه شي x پاور 3 داسې به راشي. یا زه داسې هم کولی شم چې راشم ولیکم چې x کې پاور 3 او دلته به دې باندې کلیک وکړم سوپرسکرپټ باندې او بیا څه ولیکم 3 ولیکم نو دا به بره وښیي. دې ته موږ سوپرسکرپټ وایو. اچھا باقي مسله چې کوم کمانډ دی لیکم چې دا مسله که او دلته موږ سره ټیکس افیکټ دی یعنی خپل ټیکس ته موږ یو افیکټ ورکولی شو. غواړو چې دې افیکټ په خپل ټیکس باندې اپلای کړو نو دلته نه ورکولی شو یعنی آوټلاین ورته چینج کولی شو شیډو ریفلیکشن ګلو وغیره دا مختلف آپشنز دي که نه. دلته موږ دا مختلف افیکټس دي دا 1 by 1 تاسو اپلای کوي وګورئ چې کوم افیکټ پکې تاسو خوښ وي هغه به استعمالوئ. آوټلاین مطلب دا چې یو ټیکس ما لیکلی دی د مثال په توګه باندې لیکم پاکستان دا ما ولیکو او زه دلته راځم ټیکس افیکټ ته او دلته آوټلاین باندې کلیک کوم. د آوټلاین کې ورته کوم کلر سره کوم ریډ کلر نو دا دې ته آوټلاین وایي. د ټیکس سره چې خوا ته په دې بارډر باندې کوم سره لیکل راغلي یا سور لاین راغلی دی ته موږ آوټلاین وایو. دا کلر ورته موږ دلته نه چینج کولی هم شو ٹھیک شو دلته نه ورته موږ کلر چینج کولی شو. باقي موږ سره شیډو ده. شیډو سوري ته وایي یعنې خپل ټیکس ته یو شیډ ورکول غواړي نو دلته نه ورکولی شي. دغه شیډ باندې زه کلیک کوم ګوره نو دې سره خواته دلته دغه رالو دا توری غونته کې پرې رالو ګوره دغه شیډو تاسو کتلی شئ د هر یو کریکټر په بیک باندې چې د شیډو جوړه دی سوری پې جوړ دی. دا مختلف ټایپ دي د شیډو دلته نه موږ ورکولی شو. د شیډو چې کوم ټایپ دي دلته نه موږ ورکولی شو. دغه شانته ریفلیکشن یعنې دغه ټیکس ریفلیکټ کړي ګوره دې ته ریفلیکشن وایي. ګلو یعنې په خپل ټیکس کې لږ چمک واچوو نو دلته نه موږ ګلو هم ورکولی شو. دا مختلف آپشن دي 1 by 1 تاسو اپلای کړئ د ټیکس افیکټ دي. دلته خواته بل یو آپشن دی ټیکس هایلایټ. اکثر داسې وشي چې موږ یو کتاب لیکو یا پاراګراف لیکو نو په هغې کې ځینې یو لاین داسې چې موږ غواړو چې د ریډر توجه هغه ته غواړو نو دې لپاره موږ دغه هایلایټ کوو. اکثر که تاسو وګورئ چې اګزام ته څوک تیاري کوي یا په یو کتاب کې څه کوم پاراګراف اهم وي یو لاین پکې اهم وي نو هغه موږ هایلایټ کړو هایلایټر باندې هغه هایلایټ کړو نو دې لپاره دغه هایلایټر استعمالیږي. دلته چې زه کلیک کوم دا هایلایټ شو ګوره دغه هایلایټ دا کلر بای ډیفالټ زموږ سره یلو دی. دلته نه موږ کلر هم چینج کولی شو ورته ګوره مختلف کلر ورکولی شو. یا دې سره خواته چې بل آپشن دی د فانټ کلر دی یعنې د فانټ ته موږ کم کلر ورکول غواړو نو دلته نه ورته چینج کولی شو. دا مختلف کلر دي په فانټ باندې موږ دا کلر اپلای کولی شو. ٹھیک شو و دا مسلې که دلته چې کوم دا آپشن دی دا کلیر آل فارمیټینګ یعنې په دې ټیکس باندې یا په لاین پاراګراف باندې موږ کوم فارمیټ اپلای کړی دی څنګه ډیزاین کړی دغه ټوټل چې موږ ختموو نو په دې باندې کلیک کوو. دې باندې کلیک کوو دا موږ سره خپل اوریجنل حالات ته راشي ګوره
اچھا دلته دا آپشن چې کوم دی دا زموږ سره د چینج کیس دپاره دی یعنې په کیپټل کې لیکل غواړئ په سمال لیټر کې لیکل غواړئ دلته نه موږ چینج کولی شو موږ غواړو چې په لوور کیس کې دا پاکستان ولیکل شي په لوور کیس کې موږ به دلته راشو په لوور کیس باندې به کلیک چې په آپر کې دې ولیکل شي نو په آپر کیس کې به ولیکل شي دغه شانته کیپټلایز ایچ ورډ چې موږ یو سنټینس لیکلی وایو چې یاره هر یو لفظ اولنی کریکټر د کیپټل شي باقي د سمال شي دلته څه ګورئ دې لفظ کې پی کیپټل دی دې کې آی دی دې کې ایم دی او په دې کې سی کیپټل دی بل کیس پکې د ټاګل کیس دی په ټاګل کې داسې چې اولنی لفظ سمالي باقي کیپټلي دا موږ نه یوز کوو ٹھیک شو د کیبورډ شارټ کټ کې د یو سنټینس د کیپټلایزیشن لپاره یعنی اپر کیس لوور کیس چینج کوو نو د کیبورډ موږ د شارټ کټ کې شفټ سره F3 درې پیرې چې پریس کو یا یو پیر پریس کو نو دا موږ سره کیپټل شي بیا واپس چې پریس کو نو دا موږ سره سمال شي ٹھیک شو F کې سره موږ F3 ونیسو سمال کیږي او بیا کیپټل کیږي اچھا دغه شانته دې خوا چې زموږ سره کوم آپشن دی دا ډیکریز سایز دی د فونټ سایز یعنې موږ کمو د دې شارټ کټ کې کنټرول پلس شفټ او پلس لیس دین ده دغه یو کی ده او دنه موږ ټیکس غټولی شو داسې او دنه مینیمایز کولی شو دې سره د شارټ کټ کې چې کوم استعمالي کنټرول پلس شفټ پلس ګریټر دین ساين یعنی ګریټر دین ساين دغه یو ساين دی او لیس دین ساين زموږ سره دغه یو ساين دی ګوره دا یو ساين موږ سره لیس دی د کیبورډ نه چې موږ دغه پریس کوو موږ سره کیپټل کیږي او کیپټل کیږي سوري سایز سیوا کیږي او کمیږي زه کیبورډ سره کنټرول پلس شفټ پلس لیس دین ساين لیکم نو بیا به دا کمیږي چې ګریټر دین ساين ورسره پریس کوم نو دا به سیوا کیږي ګوره دلته نه موږ سایز سیوا کولی شو یعنې څومره سایز ته سیوا کوي دلته نه سیوا کولی شي په دې کې موږ باید دلته لیکلی هم شو چې مطلب د سایز ما څومره پکار دی 13 پکار دی یعنې که دې کې 13 نشته نو دلته موږ 13 لیکلی شو صحیح ده که نه دغه سایز موږ د 1638 پورې سیوا کولی شو 1638 پورې د فونټ سایز موږ سیوا کولی شو د 1638 نه بره نه سیوا کېږي ٹھیک شو 1638 پورې دلته رالو اوس که موږ داسې وکړو چې 1650 د ورکړمه نو دا به نه حالي ګوره موږ څه به دلته راځي چې یاره 1650 دلته موږ سره راغلو د نمبر must be between 1 and 1638 د 1 او د 1638 ترمنځ به ته دا سایز سیوا کولی کمولی شي بای ډیفالټ زموږ سره دا 11 دا زموږ سره د فانټ ګروپ کمانډ دی دا فانټ ګروپ کې چې کوم کمانډ دی دا موږ وویل بل لیکچر کې به انشاءالله د پیراګراف کمانډ وایو دا ډېر زیات اهم کمانډ دی د پیراګراف والا Thank you very much.